امریکا او پاکستان له افغانستان سره څه ډول ډرامه مخته وړي؟ پاکستان او امریکا په خپلو کې څو وارې سره بدخلافه شوي خو بیرته یې سره روغه کړې او پر افغانستان کې د خپلو شومو اهدافو رسولو ته ملا تړلې ده. سلام او مینه مې درسره ومنئ دوستانو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. دا چې نورې څه خبرې دي د دې ویډیو تر پای کتلو به یې تاسو ته ښکاره شي. دا خبره د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې لیکل شوي چې امریکا د پاکستان پوځ ته د روزنې بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. په ټویټ کې راغلي چې د امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوځ د تعلیم او تربیې د پروګرام د پیل اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیالې الیس ویلز په حواله دا ټینګار هم شوی چې له پاکستان سره د امریکا امنیتي مرستې بلا هم ځنډېدلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې پر پاکستان نږدې $1.5 میلیارډ امنیتي مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي و چې پاکستان 15 کال امریکا تېرېستلې او $33 میلیارډ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم ترې اخیستي خو په عمل کې ترهګري نه ده ځپلې او لا یې ورته پرمختګ ورکړی دی. دا یو وار نه دی بلکې پاکستان په کراتو امریکا، روسیا او داسې ډېر نور هیوادونه غولولي دي. پر پاکستان هیواد باندې ترهګرۍ تورونه د امریکا په کانګرس کې هم ډېر لګول شوي چې ګواکې پاکستان امریکا د ترهګرو د ځپلو په نوم پیسې اخلي او بیا پرې د افغان خاورې پر ضد ترهګر روزي او افغانستان جګړې ته یې ورستوي. هند هم څو وارې دغه خبره کړې ده او افغان دولت او ولس خو هر وارې پر پاکستان نه نیوکې کوي خو امریکا یو وار بیا د پاکستان د ملاتړ لپاره پښې پټ وهلې دي. داسې حال کې چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون هم لري. پاکستان حکومت بیا د امریکا د مرستو د بندېدو په خاطر له امریکا ګیله هم ښکاره کړې ده. دوستانو دا د امریکا او پاکستان د چلبازۍ راپور چې تاسو ته وړاندې کړ. که مو خوښ شوی وي نو ضروري در سره لایک او نورو سره شیر کړئ ترڅو نور هم ترې خبر شي او د نورو ویډیو کتو او نور مطالبو او خبرونو څخه ته خبرېدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه او ښه وخت. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.